سیګار پلټنه مخکینی ولسمشر اشرف غني میلیونونه ډالره له ځان سره بهر نه دی وړي. دوستانو پر لاسره ویډیو کې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوي معلومات تر تاسو ورسیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې سیګار په یو تازه ریپورټ کې ویلي مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه د وتو پر مهال ښایي له 1 میلیون لږ ډالر وړي وي. سیګار وایي ثبوتونه ښیي چې د وړل شویو پیسو اندازه به تر 1 میلیون کم ډالر و او ښایي 500,000 ډالر یې له ځان سره په 3 چورلکو کې وړي وي. سیګار په خپل ریپورټ کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ولسمشرۍ دفتر له ساتونکو ملي امنیت شورا ملي امنیت دفاع وزارت په ګډون کې له 10 نورو پخوانیو چارواکو سره په همدې تړاو خبرې کړې دي. سیګار وایي مخکینی ولسمشر اشرف غني ته یې هم ځینې پوښتنې استولي خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا شوم د کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه